آیا کله د فکر کړی چې ولې هر ځل افغانستان یو مثبت ګام پورته کوي په اسلام آباد کې د ویرې زنګونه وهل کیږي؟ پاکستان تل ځان د افغانستان د ورور په نوم یاد کړی، خو د ورورۍ تر شا یې همیشه بل پټ پلان ساتلی وي. له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان په سیاست، اقتصاد او امنیت اغیز درلو ته هڅې کړي. اوس هر څه بدل شوي دي. پاکستان له څه شي ویریږي؟ آیا د پاکستان د جهاد، مرستو او دوستۍ تر شا کومه بله لوبه روانه وه او که نه؟ د اسلامي ورورولۍ تر شعار لاندې څه معامله روانه وه؟ څوک نه غواړي افغانستان یو ملت، یو ځواک او یو اواز ولري؟ او ولې؟ که افغانستان خپل اقتصاد، خپل سیاست او خپل لوری په خپله وټاکي، پاکستان ته څه پاتې کیږي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، پاکستان له څه شي ډارېږي؟ له جګړې، له وسلو، که له بیداره افغانستان څخه؟ نن به درته وښایم هغه پټ حقیقتونه چې د پاکستان د ویرې تر شا پراته دي. له تیر تاریخ نه تر نن ورځې پورې، له سیاست نه تر اقتصاد او له استخباراتو تر افکارو پورې. نو تر پایه راسره ملتیا وکړئ، ځکه دا ویډیو به ستا د فکر زاویه بدله کړي. کال 1893 د ډیورنډ تړون کال د انګریز امپراتورۍ د خپل نفوذ وروستی خط رسموي. یو داسې خط چې د افغانستان زړه په دوه ټوټو وویشو. یو انګریز مورټیمر ډیورنډ د امیر عبدالرحمن خان سره یو تړون وکړ چې د افغانستان د ختیځې برخې سرحدونه وټاکي. خو دا کرښه د خلکو نه د سیاست د ګټې لپاره رسم شوې وه. دا کرښه نه یوازې د خاورې ویش و، بلکې د ملت ویش هم و. له هغې ورځې وروسته پښتانه، بلوڅ او نور قبایل د دوه دولتونو ترمنځ بند پاتې شول. خو د انګریز هدف روښانه و، د افغانستان د ځواک ویشل، څو هیڅکله یو موټی نشي. خو انګریز لاړ او دا درز د پاکستان په بڼه پاتې شو. کله چې پاکستان جوړ شو، دا درز یې خپله ویره ګڼله، ځکه اسلام آباد پوهېده که افغانستان یو ځل بیدار شو نو د تاریخ دا جعلي کرښه به له منځه لاړه شي. کله چې پاکستان په 1940 کال کې جوړ شو، افغانستان لومړنی هیواد و چې د دې هیواد په رسمیت پیژندلو کې ځنډ وکړ. ولې؟ ځکه کابل ویل دا نوی هیواد زموږ د خاورې په برخه جوړ شوی دی. موږ هغه کرښه نه منو چې د انګریز لخوا په زوره ویستل شوې ده. دا خبره د اسلام آباد سیاستوالو ته د زخم په څیر لګېدله او تر ننه یې د ویرې بنسټ جوړ کړی. د کابل همدې دریځ د اسلام آباد لپاره د ویرې اساس جوړ کړ. پاکستان له همغه لومړۍ ورځې پوه شو چې افغانستان د یو ملت، یو کلتور او یو تاریخي حقیقت استازی دی، او که دا ملت یو موټی شو نو د دوی سیاسي جوړښت به تر پوښتنې لاندې راشي. له همدې امله د پاکستان لومړیو حکومتونو یو واضح سیاست درلود. افغانستان باید د کورنیو لانجو، قومي اختلافونو او فکری ویش له لارې بوخت وساتل شي. د 1980 لسیزه نړۍ د شوروي او امریکا ترمنځ د یخې جګړې ډګر وګرځېده. افغانستان د جیو پولیټیکل مرکز په توګه د دواړو ځواکونو ترمنځ راګیر شو. کله چې شوروي ځواکونه کابل ته ننوتل، پاکستان د امریکا لپاره د جهاد اصلي لاره شوه. د ISI دفترونه د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ د میلیونو ډالرو ډک شول. زرګونه مجاهدینو د افغانستان په نوم جګړه وکړه، خو د لوبې رهبري د نورو په لاس کې وه. دا دوره د پاکستان لپاره یو طلایي موقع وه، د نړیوالو مرستو، نظامی ځواک او سیاسي نفوذ زمانه. خو دا نفوذ د یو دروغو په اساس ولاړ و چې ګواکې پاکستان د اسلام په نوم د افغانستان مرسته کوي. حال دا چې د پاکستان هدف دا و چې افغانستان هیڅکله خپلواک دولت جوړ نه کړي. د جهاد له پای وروسته پاکستان فکر کوي چې اسلام آباد به تل لپاره د کابل بادار پاتې شي. خو افغان تاریخ بیا هم هغه شان پاتې نه شو څنګه چې اسلام آباد غوښتو. همداراز هر بهرنی ځواک په دې خاوره کې ځان له منځه وړی، که هغه شوروي ځواک یا ناټو او یا هم که بل څوک. خو د 90 لسیزې کورنۍ جګړې د افغانستان ثبات له منځه یوړو، خو اسلام آباد پکې د خپلې ګټې لپاره خټین وطن جوړ کړ. او داسې رول یې ولوباوه چې د افغانستان د مجاهد په نوم هرې ډلې چې د قدرت تږي وو، داسې فکر کوو چې اسلام آباد د دوی د ډلې ملاتړ کوي. خو دوی لا خبر نه وو چې دوی وخت د پاکستان د ISI په دام کې لویدلي. بالاخره د واک په سر کابل د خپل منځي جنگونو له وجې در په در شو. خو د دې هر څه وروسته پاکستان هم د خپلو پخوانیو پټو پلانونو سزا ترلاسه کړه. د نړۍ په سترګو کې دا هیواد د دوه سیاست سمبول شو. له یوې خوا د ترهګرۍ ضد جګړې ملاتړ، له بلې خوا د همغو ډلو ساتنه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل شوې وي. له 1893 نه تر 2001 کال پورې د پاکستان ویره له یو شي سره تړلې پاتې وه، له یو باخبره، متحد او آزاد افغانستان څخه. ځکه دا هیواد د یو کلتور، یو ملت او یو ژور تاریخ تسلسل دی. د انګریز له کرښې نیولې تر جهاد، تر سیاست او تر اقتصاد پورې پاکستان تل هڅه کړې دا ملت ویشل شوی وساتي. خو تاریخ یو قانون لري، کله چې ملتونه د خپلو زخمونو نه زده کړه وکړي نو بیا یې د نړۍ هیڅ ځواک نشي ماتولی. خو بالاخره کال 2001 د سپټمبر 11 نړۍ بدله شوه.
او د افغانستان نوم یو ځل بیا د نړۍ د خبرو سرلیک شو. د امریکا د پوځونو راتګ، د طالبانو سقوط او نوې حکومت جوړېدل، دا هر څه د اسلام آباد لپاره هم یو فرصت او هم یو خطر. پاکستان فکر کوي اوس به یو ځل بیا د نړیوالو په سترګو کې اړین متحد وګرځي، خو په زړه کې ویره هم پټوه. ویره لدینه چې افغانستان به یو ځل بیا خپلواک شي، ویره لدی چې کابل له نړۍ سره مستقیمه اړیکې جوړې کړي نو د پاکستان منځګړیتوب به ختم شي. خو دلته بیا هم د مرستو لوبه او د پاکستان د مخه سیاست شروع کیږي. له 2001 کال نه وروسته پاکستان ته د امریکا لخوا میلیارډونه ډالر مرسته راغلي. هدف یې دا و چې پاکستان به تر هغې ضد جګړې اصلي ملاتړی وي، خو حقیقت بل څه. نور نو بیا تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان د افغانستان په مقابل کې پوره 20 کاله کوم سیاست وچلولو، خو بل اخره دا لوبه یو ورځ بیرته د پاکستان پر خپل لمن راوګرځیده. د 2010 لسیزه وا کله چې پاکستان په خپل خاوره کې تر هغې تر ټولو سخت بریدونه ولیدل، د پیښور د ښوونځي پیښه، د لاهور بمي چاودنې او د سوات جنگ. دا ټول هغه اور چې اسلام آباد خپل بل کړی و. د پاکستان پوځ پوه شو چې د وسلوالو ډلو پالنه د یو وخت ګټه ده، خو اوږدمهاله زیان نشي مهارولای. خو بیا هم سره لدی اسلام آباد د افغانستان ضد خپل افغاني پالیسي بدله نه کړه او په افغانستان کې د هر حاکم نظام د ضعیفولو کوشش وکړو. خو د افغانستان حکومتونو سره له ټولو ستونزو ورو د خپلواکۍ احساس ته رسیدل. د نړیوالو اړیکو پراختیا، د اقتصاد پرمختګ، د تعلیم او رسنیو پراخواله، د هغه پرمختګونه و چې پاکستان نه غوښتل وویني. ځکه د پوهه افغان نسل معنا دا و د اسلام آباد د تبلیغاتي نفوذ ماتي. د 2013 کال وروسته پاکستان هڅه وکړه د سولو خبرو اترو کې خپل رول زیات کړي. قطر ته طالبانو د تګ اجازه، د امریکا او طالبان ترمنځ تړون منځګړیتوب، دا ټول د اسلام آباد د نفوذ د بیرته راژوندي کولو هڅې وي. خو په حقیقت کې نړۍ اوس پوهېده چې د افغانستان برخلیک باید د افغانانو په لاس کې وي، نه د بل چا. اگست 2021 کال هغه ورځ چې نړۍ حیرانه شوه. امریکا له افغانستان ووتله، طالبان واک ته ورسېدل او د سیمې سیاسي نقشې بدلې شوې. خو یو هیواد چې له دې بدلون سره د خوښۍ او ویرې دواړه احساسونه درلودل، پاکستان. اسلام آباد فکر کوو دا د بریا شیبه ده، خو ډیر ژر یې دا د بریا فکر په سرخوږي بڼه بدل شو، ځکه افغانستان د هیڅ بهرني ځواک تر سیوري لاندې رانغی، بلکې خپلواک له نړیوالې اجنډا بهر او د ځان د تصمیم نیولې واکمن شو. دا حالت د اسلام آباد لپاره له هر څه خطرناک شو. یو گاونډی هیواد چې پرې کلونه نفوذ درلود اوس د اړیکو لار بدله او خپل حقیقي لار انتخاب کړه. د 2001 نه تر 2020 کال پورې پاکستان هڅه وکړه د افغانستان د برخلیک تارونه د خپل ګټو سره وتړي، خو دا تارونه یو په یو پرې شول. نړۍ د اسلام آباد له دومخي سیاست نستړې شو، افغانان بیدار شول او د خپلواکۍ احساس پیاوړی شو. نن د اسلام آباد تر ټولو لویه ویره دا نه ده چې افغانستان به پر دوی برید وکړي، ویره یې دا ده چې افغانستان به بیدار شي، خپل اقتصاد، خپل سیاست او خپل نسلونه به د دوی له نفوذه بهر جوړ کړي. د طالبانو راتګ سره پاکستان تمه لرله چې د کابل پریکړې به د دوی له مشورې پرته نه کیږي. خو کله چې د طالبانو مشران د بهرني فشار پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړ او له اسلام آباد څخه د خپلواک سیاست نښې ښکاره شوې، دا د اسلام آباد لپاره یو خطرناکه شیبه وه. د پاکستان استخباراتو تمه لرله چې د پخواني نفوذ په څیر دوی به بیا د افغانستان له لارې خپل سیمه ییز اهداف پر مخ یوسي. خو افغانستان د کلونو جګړو وروسته د عزت، ملي حاکمیت او خپل تصمیم لپاره راپورته شو. دا یو خاموش انقلاب و، نه د وسلو بلکې سیاست او اراده انقلاب. د اسلام آباد د سیاستوالو لپاره دا یو ناشنا غږ و، یو حکومت چې نه د دوی له اجازې نه له ډاره بلکې د خپل ملي موقف پر بنسټ عمل کوي. دا د دوی د ویرې دویم پړاو و. د پاکستان رسنیو دا حالت د اړیکو خرابوالی وباله، خو په اصل کې دا د نفوذ د ماتې اعلان و. په همدې وخت کې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو، د روپۍ ارزښت یې راولوید، د IMF فشارونه زیات شول او د صادراتو کچه نیمایي ته راکمه شوه. خو افغانستان سره له اقتصادي بندیزونو د سیمه ییزې سوداګرۍ لور ته حرکت وکړ. د ازبکستان، ترکمنستان او چین سره د تړونونو خبرې دا ټول هغه څه و چې اسلام آباد نور هم وویراوه، ځکه دا معنا لري چې افغانستان نور یوازې د پاکستان پر بندرونو تکیه نه کوي. له بلې خوا د معدني منابعو لکه لیتیم، مس او اوسپنې د پروژو خبرې د نړۍ پام ځان ته راواړاوه. پاکستان پوهېده که افغانستان دا منابع د نړیوالو شرکتونو لارې استخراج کړي نو کابل به د سیمې د انرژۍ نوی مرکز ته بدل شي او دا د اسلام آباد لپاره یو ستر ستراتیژیک خطر دی. خو اوس ایران، چین، روسیه او هندوستان له افغانستان سره اړیکې پیاوړې کوي. دا معنی لري چې پاکستان هغه واحده دروازه نه ده پاتې چې نړۍ د افغانستان لپاره کاروله. له دې امله د پاکستان پټه اندېښنه دا ده که افغانستان په سیمه ییز سیاست کې خپل ځای پیدا کړي
نو د اسلام آباد سیاسي کار به ختم شي. همدا وجه ده چې پاکستان اوس هر ورځ د فشار، تبلیغاتو او حتی سرحدي ستونزو له لارې هڅه کوي افغانستان یو ځل بیا د ځان تابع وساتي. حتی د پاکستان ډېری پخوانیو امنیتي چارواکو، سیاسي شنونکو او پخوانیو افسرانو په وینا چې د افغانستان نوی نسل د پاکستان له اغیزې بهر دی. همدا د دوی تر ټولو لویه ویره ده. د ځوانانو شعور، د ټولنیزو رسنیو ځواک او د ملي هویت احساس هغه وسلې دي چې پاکستان یې نشي مهارولی. د دې ترڅنګ په اوسني وخت کې ایران، چین، روسیا، هندوستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د ثبات ملاتړ کوي. دا معنی لري چې د اسلام آباد پخوانی اجنډا چې ځان یې د افغانستان دروازه ګڼله ختمه شوې ده. د چین د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو پروژه د افغانستان لپاره هم د ګډون په حال کې ده. ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان لپاره بدیل لارې ژمنه کوي. روسیا غواړي د منځنۍ اسیا له لارې د انرژۍ لاره د افغانستان پر مټ پرانیزي او هندوستان هم غواړي چې په مختلفو پروژو کې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. دا ټول هغه پرمختګونه دي چې د اسلام آباد د ویرې ریښې لا ژورې کړي. پاکستان اوس د شدید اقتصادي بحران سره مخ دی. پیسې کمې، قرضونه زیات او نړیوال باور یې له منځه تللی. خو افغانستان برعکس د خپلو طبیعي زیرمو، بندونو او سیمې سره د اړیکو جوړولو ته مخه کړې ده. لکه یو ښه مثال د قوشتېپې کانال، د بخش آباد بند، د شاه و عروس بند او اوس تازه د کونړ سیند پر بند هم خبرې روانې دي. همداراز د برېښنا پروژې او د منځنۍ اسیا تړونونه دا ټول هغه څه دي چې اسلام آباد ته یو پیغام لري. نو په اخر کې داسې یو پوښتنه مطرح کیږي، پاکستان له څه شي ډارېږي؟ جواب یې ډېر ساده دی، له یو بیداره، خپلواک او متحد افغانستان څخه.